أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا او په تحقیق سره لېږلی مونږ نوح علیہ السلام الى قومه د قوم طرف ته انی لکم نذیر مبین چې بشکا زستاسو د پاره يرونکم خکارا الله تعبدوا الا الله په دې حکم باندې چې تاسو عبادت مکوئ مگر صرف د یو الله انی اخاف علیکم بشک ز یریګم په تاسو باندې عذاب یوم الیم د عذاب د لوی ورځې نه فقال الملأ الذين كفروا نويل سردارانو فقال الملأ الذين اويل حق سردارانو كفروا چې کافرانو من قومه د قومنا ما نراك مونږ نوینو تا الا بشرا مثلنا مگر به انسان زمون پشانته وما نراك او مونږ نوینو وما نراك او مونږ نوینو اتبعك چې پیروي کړی وستا الا الذين سوا د هغه کسانو نه هم ارازلنا چې هغه ذلیل دی په مونږ کې یعنی کمزوري دی په مونږ کې بادی الرأي په سرسری رائے سره په سرسری نظر سره وما نرى لكم علينا او مونږ نوی نو تاسو د پاره علينا په خپل ځان باندې من فضل س فضیلت بل نظنکم کاذبین بلکې مونږ تاسو دروغجن ګڼو مونږ په تاسو باندې ګمان کوو د دروغجنو قال د نوح علیہ السلام ویل یا قوم ازما قوم ارایتم ایا خبر را کی ماتا ان كنت على بينه من ربي کچری یمزو پخکار دلیل باندې د خپل رب د طرفنا واتانی او الله را کړی وی ماتا رحمتا من عنده رحمت د خپل طرفنا فعميت عليكم نو بیا هغه دلیل ښکار نشي په تاسو باندې یعنی تاسو وړاندې شه په هغه باندې انلزمکموها نو آیا الزام انلزمکموها آیا مونږ به هغه په تاسو په زور اومنو انلزمکموها آیا مونږه لازمی کو په تاسو باندې دلرا وانتم لها کارهون او تاسو یې د دې لپاره بد ګڼون کی د نوح علیہ السلام ذکر مخ کې اتمی سپاره په اخر کې هم تیر شو الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي د نوح علیہ السلام ذکر کوي او د کافرانو ته د الله د عذاب نه د يرولو د مخکنو پیغمبرانو د مخکنو قومونو د واقعیات بیانول دا د الله د عذاب نه د يرولو یو طریقه و چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې الله تبارک وتعالى هغه آیتونه نازل کړل چې کوم کې د مخکنی قومونو ذکرو د دې لپاره چې د مکه کافرانو د اغه عبرت واخلي نو بیا د نوح علیہ السلام ذکر کیږي چې نوح علیہ السلام الله تبارک وتعالى لګلو خپل قوم ته هغه دا ویلو چې ای زما قومه زستاسو د لپاره د الله د جانب نه د الله د عذاب نه ښکارې يرون کېما او دا حکم تاسو ته کومه چې تاسو د الله تبارک وتعالى نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ نو د کافرانو سردارانو ورته سوې چې مونږ خو تا صرف د خپل ځان پشان بشر غنو مونږ انسانان یو تم انسانان یې مونږ ته چې دینو ته پتا باندې د فضیلت نه خنشته چې مونږ وی چاته په مونږ باندې غوړی یعنی یو اعتراض پیدا وکړو چې مونږ ته د خپل ځان پشان انسان غنو بل خبره دا ده چې تکم دین بیانې نو هغه دین خو بس عام سرسری خلک در سره دي رزیل خلک یا کمزوري خلک یا غریبانان خلک در سره دي او اغم در سره بعد یې په سرسری نظر دی یعنی د ځړنه پته نه لګي چې مسلمانان دی او کنه دي خو بس تاسو ته اعلان کړی دی نو تاسو سره مرګري شوی دي نو اے نوح علیہ السلام مونږ پتا باندې څه فضیلت نه غنو ته په مونږ باندې څغور نه بلکې مونږ پتا باندې د دروغجنو ګمان کوو ته په خپل خبرو کې دروغجن دغه سرداران ورته دا خبر وکړه نو نوح علیہ السلام ورته جواب ورکړي ای زما قوم ما ته خبر راکې د دې خبرې بیا به تاسو څه کوئ چې زه په ښکار دلیل يم د خپل رب د طرف نه الله ما ته د خپل طرف نه رحمت هم را کړی دی خو هغه په تاسو باندې تاسو هغه نه لاندې کړی شوی هغه تاسو ته نخ کاری نو زه په زور باندې په تاسو باندې نشم منلې چې تاسو هغه لره بد ګڼون کیه یعنی خلاصه د خبره دا شو چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته نه نیم سو کاله د دین تبلیغ کړو او کله چې دی اعلان د نبوت کړو نو دا سلويخ کالو او بیا د هغه نه ورستو طوفان ختم شو نو دغه طوفان نه پسو نه نیم سو کاله خپل قوم ته تبلیغ کړو د هغه نه پس طوفان راغی دغه طوفان نشپېته کاله پس نورم چې دینو نوح علیہ السلام ژوند دیو نو نه نیم سو کاله تبلیغ وکړو او سلويخ کاله کې اعلان د نبوت کړو لاس کم زر کاله شو او شپېته کاله بیا چې دینو هغه ژوند دیو نو تقریبا 50 د پاسه زر کاله د نوح علیہ السلام د عمر په دې وخت کې سره تقریبا اتیا کسان چې دینو د مسلمانان شوی دغه سردارانو دي سره دین اسلام قبولولو ته تیارېدل نه او رنگ خبره چې دین هغه به ور سره کولې بیا مخکې د نوح علیہ السلام سره دلایل دي هغه ذکر کیږي سبق بالکل آسان دی ښه ولقد ارسلنا نوحا او په تحقیق سره مونږ لېږلی نوح علیہ السلام الی قومه د قوم طرف ته انی لکم نذیر مبین چې بشک زستاسو د پاره يرون کې هم ښکارا
الله تعبدوا الا الله او دا چې تاسو عبادت مګوي مگر د یو الله انی اخاف علیکم بشک زیریګم پتا سو باندې عذاب یوم الیم د عذاب د ورځې دردناک نه. فقال الملأ الذين اول حق سردارانو کفروا چې کافرانو من قومه د قومنا ما نراك الا بشرا مثلنا مونږ نه وینو ته مگر بشر د خپل مثل وما نراك اتبعك او مونږ نه وینو مگر تابعداري کیستا وما نراك اتبعك او مونږ نه وینو ته چې تابعداري کیستا الا الذين سوا د هغه کسانو نه یا مگر هغه کسان هم ارازلنا چې هغه کمزوري دي په مونږ کې بادي الرأي ستا تابعداري کوي خو څنګه کوي بادي الرأي په ښکارا نظر سره په ښکارا کتو سره د زړه پته نه لګي وما نرى لكم علينا او مونږ نه وینو تاسو د پاره په خپل ځان باندې بن فضل س فضیلت صغرواله بل نظنكم كاذبين بلکې مونږه ګمان کو په تاسو باندې د دروغجنو. قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا قوم ای زما قومه ارایتم ایا خبر را کې تاسو ان كنت على بینه من ربي کچری یمز په واضح دلیل د خپل رب د طرفنا واتانی او الله را کړی وی ماتا رحمتا من عنده رحمت د خپل طرفنا فعمیت علیکم نو لاندک دې شوي تاسو په هغه باندې انلزمکموها آیا مونږ په زور او منو په تاسو باندې دا یعنی په زور لازم کو په تاسو باندې دغه دلیل وانتم لها کارهون او تاسو دلرا بدګنون کی. ویا قوم بل دلیل ذکر کیږي ویا قوم ای قوم لا اسالکم علیه مالا زنغوالم پتاس د تاسو نه په دعوت باندې مالن سمال ان اجری الا علی الله نه د اجر زما مگر په الله باندې وما انا او نیمزو بطارد الذین آمنو شړون کې د هغه کسانو لرا آمنو چې ایمان قبول کړي دي انهم ملاقو ربهم بشک دوی به ملاقات کیږي د خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن زوینه متاسو قوما تجهلون چې قوم ناپوهه ویا قوم او زما قومه من ينصرني من الله سوک به زما مدد کی د الله په مقابله کې ان طردتهم کزدا غریبانان او شړم افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته بل دلیل وی چې ای زما قومه که تاسو دا خیالي چې زدا تاسو ته د حق د دعوت در کومه او د دې وجنه چې زب تاسو نه بیا مال او دولت غواړم یا بز تاسو مشر شم نو بیا بز تاسو نه چنده غواړم نه دا خبره نه د تاسو نه مال نه غواړم ای زما قومه لا اسالکم علیه مالا زستاسو نه د دین په دعوت او تبلیغ باندې مال نه غواړم ان اجری الا علی الله زما اجر چې څومره دی د الله مال راکې یو خبره شو دا غریبانان چې را سره ګرځي وما انا بطارد الذين امنوا نوح علیہ السلام وتی زه مسلمانان شړل خو نشم غریب دی او کمالدار دی زه غریبانان شړل نشم دی به الله سره ملاقات کوي دی الله باندې ایمان راوړي دی په ورځ د قیامت الله سره ملاقات کوي خو تاسو داسې قوم یې چې تاسو نه پوهه یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام وتخکاره وي کدا کسان غریبانان هم دي زدي د ځان نه لري کول نشم گویا کې د دې خبره ذکر دی چې څومره علما دي څومره جمیلان دي څومره نور خلک دي او د عوامو سره چې ملاويږي نو یو شان ملاويږي چا سره لاس نه ملاوي او مالدارو سره چې ملاويږي د لری نه ورپاسي او غاړه وسره ملوي نو پیرانو صاحبانو لا علما او لا خطیبانو لا دي چې څنګه مالدارو سره ملاويږي د قشان ورله پکار د چې اغا د غریب سره هم اغا شانت ملاويږي او بل دا چې مالدارو خلکو لم داسې نه دي پکار چې هغه غریبانو ته سپک ګوري غریبانو ته سپک قتل د کافرانو طریقه ده غریبانو مسلمانانو ته سپک قتل د کافرانو طریقه ده لہذا د دینه چې دینه هغه هم ځان بچکول پکار دي. نو چې کوم علما دي کوم لوی خلک دي کوم الله شان او مرتبه ور کړی دا پکار د چې اغیم د غریبانو عزت کوي او کوم چې عام مالدار خلک دي اغیلم پکار دي چې غریبانو ته سپک نه ګوري ځکه چې غریب مسلمان ته سپک قتل د کافرانو طریقه ده. او بیا نوح علیہ السلام بل دلیل ذکر کی ای زما قومه که زدي او شړما دا مسلمانان دا سو کسان چې غریبانان دي دیم د ځان نه او شړما بیا به ما د الله نه سوک بچ کی تاسو د عقل نه کار نه اخلي یعنی زه دغه مسلمانانو ته هیڅ نشم ویلي دا صحیح مسلمانان دي. او یا قوم او ای زما قومه لا اسالکم علیه مالا زنغوالم تاسو نه په تبلیغ د دین باندې سمال ان اجری الا علی الله نه د اجر زما مگر د الله په ذمہ وما انا او نیمزو بطارد الذين امنوا شړون کې د هغه کسانو چې ایمان قبول کړي دي انهم ملاقو ربهم بشک دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن بشک زوینم تاسو قوما تجهلون قوم ناپوها. ویا قوم او ای زما قومه من ينصرني من الله سوک به امدادو کی زما د سوک به امدادو کی زما په مقابله د الله کې ان طردتهم کچره زدي او شړم افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي.
ولا اقول لكم عندي خزائن الله او زه دا نه وایم تاسو ته چې ما سره د الله خزاني دي ولا اعلم الغيب او نه زه دا وایم چې زه په خپل په غیب باندې پوهیږم ولا اقول اني ملك او نه زه دا وایم چې زه فرشته یم ولا اقول للذين ولا اقول او زه نه وایم للذين هغه کسانو ته تزدري اعينكم چې سترګې ورته تزدري چې سپک ګوري اعينكم سترګې تاسو سو ورته نه وایم لن يؤتيهم الله خيرا چې ګنې الله تبارک وتعالى به تاسو له خیر نه درکې الله اعلم بما في انفسهم الله پوهیږي په هغه څه باندې في انفسهم چې د دې پزړونو کې دي اني اذل من الظالمين که زه دغه کارونه وکم نو اني اذل من الظالمين بشک زه بیم په دغه وخت کې د ظالمانو نه ولا اقول لكم عندي خزائن الله په دې آیت کریمه باندې د یوسو اعتراضات او جوابات ورکول کیږي یو اعتراض بدی دا کولو چې ما نرى لكم علينا من فضل د کافرانو ورته وی چې مونږ پتا باندې په خپل ځان تعالی څخه فضیلت نه غنو یعنی مونږ سره مال دی دولت دی مونږ پتا باندې تعالی څخه فضیلت نه غنو غنه ته په مونږ باندې اوجت نه نو په دې آیت کریمه باندې ورته غوي وی چې ما کله دا ویلي دي چې ما سره خزاني دي ما خو پتا سو باندې ځان بار نه دی غنلې وما نرى لكم علينا من فضل د دې اعتراض جواب وشو په دې خبره لا اقول لكم عندي خزائن الله ما خو تاسو ته نه دی ویلي چې ما سره غنه د الله د طرف نه خزاني دي او بل خبره دا ده چې دوی اعتراض بدی دا کولو چې ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادي الراي چې ستا خو کمزوري خلک مرګرتیا کوي مخکې آیت کې ذکر شو خو بادي الراي په سرسری نظر سره نو دی ورته په جواب کې وی ولا اعلم الغيب یعنی تاسو وایئ چې په سرسری نظر سره کوي او یا استاد د ځلنه چې دین استاد د پاره دی ایمان لرون کې نه دي نو دا بادي الراي دی او کنه د ځلنه دی بس په ظاهر باندې خودي زماته بیداری کوي ماته د غیب او علم د خپل طرف نه نشته چې دی د ځلنه صحیح مؤمنان او مسلمانان دي او کنه دي او درې اعتراض باغی دا کو چې ما نراک الا بشرا مثلنا چې مونږ خو ته د خپل ځان په شان انسان ګڼو مونږ خو ته د خپل ځان په شان انسان ګڼو ته د خپل ځان په شان د انسان په نظر باندې ګورو نو دا غي جواب دادی ولا اقول اني ملك ما خو تاسو ته نه دی ویلي چې زه فرشته یم یعنی زموږ تاسو په شان ته وي او بشر یم زم تاسو غوند یو انسان یم خو بس خبره صرف دومره د فرق دادی چې الله ما ته وحي کوي او زه تاسو ته د حق لار خیم نو دا غي جواب ورته په دې الفاظو باندې وشو چې ما خو نه دی ویلي چې زه فرشته یم بلکې زه چې دین هغه الله تبارک وتعالى یو بنی آدم ما او یو انسان ما یو بشر ما او بل خبره بل اعتراض به عقیده کولو چې دا غریبانان خلک د تاسو سره ولي ګرځي دی خو صحیح ایمان نه دی راوړي د هغه جواب دادی چې هغه کسانو ته چې تاسو وته سپک ګوره زه هغه ته چرم دانه ما چې تاسو غني الله به تاسو له خیر نه درکې الله پوهیږي چې د دې پزړونو کې سړي او کزه د سلور واړه کارونه او کما یا د هغه اخیری سلورم کار چې زه دې ته وایم چې تاسو له الله هیڅ خیر نه درکې په دغه وخت کې به زه د ظالمانو نشم نو خلاصه د آیت کریمه دا د لک پزان په یول غواړي سلورو اعتراضونو جواب دی پدې کې یو اعتراض دا چې د کافرانو به نوح علیہ السلام ته وی چې مونږ پتا باندې څه فضیلت نه وینو ما نرى لكم علينا من فضل دا غي جواب ورکړه چې ما خو نه دی ویلې چې ما ته فضیلت حاصل دی یا ما سره د الله خزاني دي دویمه خبره دا چې دی ورته وی چې دا تاسو سره کم کسان دي دا سرسری مسلمانان دي د ځړنه مسلمانان نه دي دا مسلمانان دي ستاسو تابعداري کوي خو بادي الرأي په ظاهري نظر سره په سرسری نظر سره دا غي جواب ورکړه ولا اعلم الغيب زه د خپل طرف نه په غیب نه پوهیږم یعنی بس په ښکارا باندې غي مسلمانان دي بس دومره کافی ده او درې اعتراض به عقیده کو چې ته زمونږ غوندې بشر نو دی وته وي چې ما کله ویلي دي چې زه فرشته یم ما خدا نه دی ویلي چې زه فرشته یم زه بشر یم زه انسان یم او سلورم اعتراض به عقیده کو چې دا کسان خو سرسری مسلمانان دي لري کا دي ته په آخرت کې سن ملاويږي نوح علی السلام وته وی چې نه تاسو چې کوم خلکو تسبق ګوره زه ورته چرم دانه یم چې الله به تاسو له خیر نه درکې ک الله پوهیږي چې د دې پزلونو کې سدي او کما دا خبره وکړه نو زبر ظلم کوونکو نه ولا اقول لكم عندي خزائن الله او زنویم تاسو ته چې ما سره د الله خزانی دي ولا اعلم الغيب او نه داویم چې په خپل په غیب پوهیږم ولا اقول او نه زداویم اني ملك چې ز فرشته یم ولا اقول او نه زداویم للذین حقیق کسانو ته تزدری اعینکم چې سپکی غنی تاسو سترګي سورته نه ما لن یؤتیهم الله خیرا چې غنی هرگز به تاسو الله خیر نه درکې دا ورته نه ما الله اعلم بما فی انفسهم الله خپويږي په هغه سباندې چې د دې پزړونو کې دي اني اذل من الظالمين بشک زب په دغه وخت کې د ظلم کوونکو نه یم قالو دی قوم خلق ویل یا نوح اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام قد جادلتنا تا خو ډیره جګړه وکړه مونږ سره فاکثر تجدالنا او دا جګړه د ډیره کړه یا تا ډیر بحث وکړه مونږ سره او دا بحث ډیر وګت کو فاتنا بما تعدنا
ان كنت من الصادقين پس راول په مونږ باندې هغه عذاب تعدنا چې ته وعده کې مونږ سره ان كنت من الصادقين کچریت د رښتونو نه. قال نوح علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل انما یاتیکم به بشکر ولی په تاسو باندې دغه عذاب الله تعالی ان شاء چې کله وغواړي وما انتم بمعجزین او نه تاسو الله لرا عاجز کوونکی. نوح علیه الصلاۃ والسلام د خپل قوم ته چې تاسو ایمان قبول کې کني نو بیا په تاسو باندې الله عذاب راشي. نو د نوح علیه الصلاۃ والسلام قوم سره چې د خبره د بحث مباحثه کله ډیر شو نو نوح علیه السلام ته وی چې بس نور خبره پرېدا تا خو مونږ سره بلا بحث وکړه په دې خبرو کې بس هغه عذاب په مونږ باندې راول د کوم عذاب چې ته مونږ سره وعده کې. نو نوح علیه الصلاۃ والسلام وته وی چې الله کله وغواړي په تاسو باندې به هغه عذاب راځي او چې هغه عذاب راشي نو بیا د هغه مخکې یو آیت کې بیا ذکر دی چې هغه عذاب راشي نو بیا بس کیږي. قالو دی اویل یا نوح اے نوح علیه الصلاۃ والسلام قد جادلتنا په تحقیق سره تا ډیره مجادله وکړه مونږ سره ډیره جګړه دی وکړه مونږ سره فاکثرت جدالنا او تا ډیره کړه زمونږ دا جګړه فاتنا بما تعدنا راول په مونږه هغه عذاب تعدنا چې ته وعده کې زمونږ سره ان كنت من الصادقين کچریت د رښتونو نه. قال نوح علیہ السلام و فرمایل انما بشک یاتیکم به راولی په تاسو باندې دغه عذاب الله تعالی ان شاء چک کچری وغواړي وما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجز کوونکی الله لرا ولا ينفعكم نصحي او نفع بدرن کی زمان نصیحت ان اردت ان انصح لكم کله چې زه وغواړم ان انصح لكم چې زه نصیحت کوم تاسو ته ان كان الله يريد کچری الله غواړي ان يغويكم چې گمراه کی تاسو ان يغويكم چې بیلاری کی تاسو هو ربكم اغستاسو رب دی و الیه ترجعون او الله تبارک وتعالى طرف ته ترجعون تاسو واپس کولې شي. د دې ته کلمه دوه معنی دي یو مشیت د الله یعنی که زه ډیرم تاسو ته نصیحت کوم نو زما دا نصیحت فائدہ نه درکې سو پورې چې الله تبارک وتعالى تاسو پلار کینا چې الله پلار کول غواړي الله به زما نصیحت فائدہ درکې یو دا مطلب دی. یو مطلب دا دی امام حسن بصری رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دا یغویکم په معنا د يعذبکم باندې دی یعنی څه مطلب دا دی چې نوح علیہ السلام ورته وی چې کله د الله دا عذاب په تاسو باندې راشي ان کان الله یرید ان يعذبکم په معنا شي چې کله الله تاسو له عذاب درکول غواړي بیا به زمان نصیحت تاسو له هیڅ فائدہ نه درکې که زه ډیرم تاسو خیر خواهی لټول غواړم یعنی کله چې عذاب په تاسو باندې راغی او الله عذاب درکول او غختل تاسو ته بیا زمان نصیحتونه په هغه وخت کې چې کله عذاب ولیدي شي تاسو د الله د عذاب نه بچکول نشي لکه څنګه چې فرعون عذاب ولیدو مرګ ولیدو د غر کېدو عذاب ولیدو ایمان وروړو نو هغه ایمان ولا بیا څه فائدہ ورنکړه نو د دې زم دا مطلب شو چې کله د الله عذاب راشي په تاسو باندې او بیا به زما د نصیحت تاسو له هیڅ فائدہ درنه کیه دا معنا ده چې الله تاسو نه پلارې کوي نو نوح علیه السلام چې نو د اغي نصیحت تاسو له فائدہ نشي درکول ولا ينفعكم نصحي او زما نصیحت فائدہ نه درکې تاسو ته ان اردت ان انصح لكم کله چې زه غواړم چې نصیحت کوم تاسو ته کله ان کان الله یرید کله چې غواړي الله تبارک وتعالى ان یغویکم چې بیلاری کی تاسو یا عذاب در کی تاسو ته هو ربکم الله رب دې تاسو و الیه ترجعون او د الله تبارک وتعالى طرف ته ترجعون تاسو به واپس کولې شي. ام یقولون افتراه یا وای دی چې د خپل ځان نه جوړ کړي دی د دین یا د کتاب یا د احکامات قل ورته او فرمایا اے نوح علیہ السلام ان افتریته کچره دا جوړ کړي وي ما د خپل ځان نه فعلی اجرامي نو په ما باندې د دې جرم دی وانا بریء مما تجرمون او زه بریم د هغه سنا تجرمون چې تاسو کوم جرمونه کوي. دوه معنی دی یو دا چې د نوح علیہ السلام ته خطاب دی چې دی وی چې د نوح علیہ السلام چې کوم دین راوړی دی دا دین د خپل ځان نه جوړ کړي دی نو اے نوح علیہ السلام ته حکم دی اے نوح علیہ السلام ته ورته وایا کدا دین ما د ځان نه جوړ کړی وي نو بس زما جرم دی تاسو چې کوم جرمونه کوي زه د هغې نه بیزار یم زه د هغې نه بری یم. یا د نوح علیہ السلام په دی واقعیا کې د کافرانو ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته خطاب دی چې دا کافران وایي چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دی اے محبوب صلی الله علیه وسلم بیا وته داسې فرمایا کدا ما د ځان نه جوړ کړی وي نو بس زما جرم دی کدا جرم وي نو زما جرم دی او زه چې بری یم د هغې نه چې تاسو کوم جرمونه کوئ. ام یقولون یا دی وای افتراه د ځان نه جوړ کړی دا قران یا افتراه د ځان نه جوړ کړی دا دین د نوح علیہ السلام قل ورته فرمایا ان افتریته کچره ما د ځان نه جوړ کړی وی دا فعلی اجرامي نو په ما باندې الزام د دې جرم د دې وانا بریء او زه بریم مما تجرمون د هغه سنا چې تاسو کوم جرمونه کوي. صدق الله العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه.